سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او نن به زه خبرې کوم د مختلفو سکالرشپس په حواله. هغه ملګري چې څوک په سټوډنټ ویزه کاناډا ته راځي، نو دلته مختلف کالجونو او یونیورسټیانو د هغو دپاره سکالرشپس مقرر کړي دي. دغه مطلب دا چې د هغو سره مالي مرسته یا مالي تعاون وکړی شي. دغه ته دلته چې دوی فاینانشل اسسټنس ورته هم وایي او ایوارډز ورته هم وایي، برسریز ورته هم وایي، مختلف قسمه نومونه دي. خو د هغې مطلب هم دا دی چې د سټوډنټ سره یا کم کسان چې راځي چې د هغو سره څه نه څه مالي مرسته وکړی شي. دغه پروګرامونه چې کوم دي یا دغه کالجونه چې کوم دي، نو دا په مختلف لیول باندې دا ایوارډز یا دا سکالرشپس ورکوي. په هغې کې انډر ګریجویټ هم دي، ګریجویټ هم دي او څه پوسټ ګریجویټ پروګرامونه دي. ایون دا چې پوسټ ډاکټرل پروګرام یا ریسرچ چې کوم پروګرامونه دي، هغې کې هم چې د حکومت سکالرشپ ورکوي مختلف قسمه. دا بیا ډیپینډ کوي، لکه ما څنګه خبره وکړه، د دې انحصار چې د هر کالج په هغې خپل کرایټیریا باندې، یونیورسټۍ کرایټیریا باندې، د پروګرام په کرایټیریا باندې، دا ټول چې دي نو په دغه څیزونو باندې ډیپینډ کوي او بیا د دې مقدار چې هم په هغې حساب باندې کم یا زیات کیدی شي. ځینې سکالرشپ یې داسې چې لکه هغه په انټري لیول باندې کله چې ته راځې نو په انټري لیول کمپټیشن کوې په خپل پروګرام کې او هغه چې دی بیا تعالی سکالرشپ درکوي. ځینې داسې چې ته په یو سیمسټر کې ښې نمبر یې والی نو هغه ته ایکسلنټ ایوارډ په نوم باندې سکالرشپ ورکوي. ځینې بیا داسې چې ستا مسلسل اپروچ ګوري یا مسلسل پروګرس ګوري، یو خاص جی پی ای به ته مینټین ساتې نو په هغې باندې بیا ورکوي. ځینې په ګریجویشن ورکوي او دا مختلف قسمه پروګرامونه دي. ما چې څنګه خبره وکړه د هغې مختلف لوازمات دي. نو زه به تاسو ته دغه کالجونه یا یونیورسټیانې دا ویب سایټ به زه اوس لاړ شم او تاسو ته به دا وښیم چې کم کم پروګرامونه دي او کم کم کالجونه دي او څومره دیو دا برسریانې یا دا سکالرشپس ورکوي. نو راځئ چې یو ډیمو وګورو. ښه ملګرو، لکه دا د یونیورسټي اف برټش کولمبیا ویب سایټ دی. دا د هغوی یونیورسټي ده. نو دلته تاسو کتی شئ، لکه دا تاسو بیا مختلف پروګرامونه پکې په خپل حساب باندې کتی شئ. بهرحال دا د انټرنیشنل میجر انټرنس سکالرشپ څنګه چې ما تاته ووایي څه د انټرنس یي څه نور یي که نه، نو دا د هغو دپاره انټرنیشنل سټوډنټانو دپاره دا چې کوم دی نو دلته دا تاسو وګورئ. دا د سکالرشپ ټوټل چې دی نو $85,000 دی پیبل او $25,000 چې دی هغه په اولني کال کې ورکوي او and up to 20,000 per year for 2 to 4 years که نه. نو دا په مختلف پروګرامونو کې ورکوي. د دې بیا تاسو دلته خپل دغه کتی شئ، لکه پروګرامونه کتی شئ. دلته دا ټول دلته لیکلي کوم پروګرام دی دلته وګورئ او پراسپیکټیو څه د دې دپاره بیا پکار یي. دغه شانتې بله یونیورسټي د تاسو ته ښیم، یونیورسټي اف وینیپیګ چې کومه ده نو انټرنیشنل سټوډنټ دا تاسو کتی شئ د هغو دپاره. نو دیو هم مختلف قسمه دا سکالرشپس ورکوي او دی وایي چې لکه مور دین 1000 students from 75 countries که نه دا ورکوي. دلته بیا دا تاسو وګورئ، دا مختلف دغه دی آپشن دی سره ایوارډ، لکه دا شپږ ایوارډه چې دی 5000 ایچ اکیډمیک ایر دپاره ورکوي. بیا دیو نور دا ورکوي، 3 ایوارډه دا ورکوي. بیا دا 3,500 بیا دې پروګرامونو کې ایوارډونه ورکوي. نو دا تاسو بیا سرچ کولی شئ د خپل پروګرام مطابق چې لکه د هغه اکیډمیک کم پروګرامونه دي، دا څه تفصیلي دی دا تاسو کتی شئ د خپل پروګرام مطابق. دا ټول لینکس به زه په ډسکرپشن کې ورکړم. دغه شانتې ګوره یونیورسټي اف البرټا ده، دا هم ډېره ښه یونیورسټي ده. دیو هم مختلف قسمه دا انټرنیشنل سټوډنټ سکالرشپ دا یې لیکلي دي. دا تاسو بیا دلته دا تاسو بیا کتی شئ او دی وایي چې د چا سره سټوډنټ پرمیټ سټوډنټ ویزا پرمیټ یي دا ګوره could receive up to 9,000 depending on admission average که نه، چې په هغې حساب باندې بیا تاسو سره دیو مالي تعاون کوي او سکالرشپ یې ورکوي. د دې هم مختلف پروګرامونه دي. بیا دا تاسو وګورئ. دغه شانتې دا بله یونیورسټي ده انټاریو، دا څه شی دی ګلوبل سټیزن سکالرشپ اینڈ انټرنیشنل ایوارډز که نه، دا ټرنټ یونیورسټي ده. دا نو دیو ورکوي. دا اوس دیو لیکلی دي چې لکه کوانټیټي د 1 نه د 50 پورې سکالرشپ سمري او ویلیو کم مقدار چې دی نو دیو د 2000 نه راواله د یو کم 10,000 پورې او رینیویبل یا سرکال به ورکوي او ډیډ لاین چې دی 15 فروری 2021 دی. نو په دې کې بیا تاسو دلته خپل دغه ډکولی شئ
انفارمیشن ډکولی شي او د کوم مختلف پروګرامونه دا تاسو بیا کتی شي چې کوم پروګرام کې ورکړي او څنګه حساب دی د دې دغه شانتې دا کو ګورئ تاسو یونیورسيټي اف ټورانټو دا نو دیو انټاریو ټریلیوم سکالرشپ ته ښه دا انټاریو ټریلیوم سکالرشپ چې دی نو دا کو تاسو سرچ کړئ دا نور د انټاریو د دې صوبې نور یونیورسيټیانې چې دي نو هغه هم ورکوي نو په هغې کوم تاسو کتی شئ چې لکه نورې کوم یونیورسيټیانې ورکوي او کم دغه دی دا کم پروګرامونه دي کنه نو دی وایي چې لکه دا اوس ګوره لیول اف سټډي دا ډاکټرل لپاره څنګه چې ما ته وایي او سټیټس انټرنیشنل ټیک ده دلته بیا دیو چې دی نو د دې په دغه مت کې دیو دا خبره کوي چې award that exceed value of the 100,000 نه هم دا زیات درکول شي تاسو له دغه شانتې بیا بل دغه چې کوم دی دا ویب سایټ ته کولاو کومه نو دا یونیورسيټي اف واټرلو دا ډېر زبردست یونیورسيټي دلته زموږ خواته د په یو کیلومتر کې نو د هم مختلف قسمه په مختلف پروګرامونو کې انټرنیشنل سټوډنټ له ایوارډونه ورکوي او دلته چې کوم دی نو دیو دا ایوارډ دلته زه ګورم چې دا څونه دی دا دی وایي چې minimum of 2 ها دلته د 5000 پر ټرم مینیمم دا کم سے کم 5000 ورکوي د 15000 یا کال ورکوي یا د یو ټرم د پاره چې دی په دې پروګرام کې 5000 ورکوي خو دلته ما چرته یو ځای کې کتل چې دلته دیو د 40000 پورې هم دا دغه ورکوي دا سکالرشپ ورکوي نو دا انټرنیشنل لپاره چې کوم کمپټیشن دغه دی نو هغه 5 دی دغه شانتې دلته به هر حال په دې کوم ډیر ښه سکالرشپ دی یونیورسيټي اف واټرلو چې کومه ده نو دا بیا تاسو بهرحال د دیو دا پوره دغه تاسو کتی شئ اډمیشن طریقه او دا نور چې کوم دي نو د دې کې ایوارډونه یا سکالرشپ چې دي بلا دي په دې یونیورسيټي کې ښه دغه شانتې بل چې د یونیورسيټي اف برټش کولمبیا افیلیټډ فیلوشپ ډاکټر پروګرام دا مختلف د ایلیجیبিলিټی سره دا ودی لیکلي 175 نه 30000 پورې ایوریج 16000 ورکوي دا اوس پر سمستر د پاره دی ورکوي ایلیجیبিলিټی کرایټیریا کې به تاسو کولاو کوي دا تاسو کته شي چې څوک ایلیجیبل دي څوک ته څنګه اپلای کولای شي دا بیا ایوالویشن کرایټیریا کنه نو دا د دې مختلف پروګرامونو دی پاغي کې دا ورکوي دغه شان دا بل کوم کولاو کې دا کوېسټ یونیورسيټي د نو دیو سکالرشپ چې دی دا اوس ګوره انټرنیشنل سټوډنټ لپاره دی کوم سکالرشپ چې دی دا کو تاسو ګورئ دا هایلایټ کیږي نه بهرحال اپ ټو سی ای ډی کینیډین ډالر 8000 پورې دی ورکه څنګه به ته اپلای کې فل ټیوشن فیس او بیا د دې دا کرایټیریا تاسو کته شي خپل پروګرام مطابق دغه شانته دا خاده د ګورنمنت اف کینیډا پوسټ ډاکټرل ریسرچ پروګرام دی او دا چې دینو دا لکه څوک چې ریسرچ کوي د ډاکټریټ نو ورسته نو هغه کم دغه کې دا آپشن دي تاسو سره دا سيزونه دي په دې کې چې تاسو ریسرچ کوئ تاسو کنټریبیوشن بسې سبق کوئ سپیسیفیک پوزیشن انفارمیشن دا تاسو دلته کته شي چې دا ساينټیفیک ریسرچ ته او دیو تعالی لکه بیا د کال تن تاسو راوغړی تنخوام درکې ریسرچ کې تنخواه درکې نو دا چې دنه د تاسو له تقریبا په کال کې دا 60000 نه راواخله تقریبا 115000 پورې تاسو لا دغه درکول شي 115 نه په 60000 نه راواله 1,13,000 یا 14000 پورې دا تاسو لا تنخواه بیا درکې او ورسره نور برسري سکالرشپ هم درکې نو کو څوک دغه کوي دا پوسټ ډاک د چاري سرچ پروګرامونو دغه د لپاره دا آپشن ډیر زیات خده د اپلای وکي او دلته چې راشي نو ریسرچ به هم کوي او هغه له بعد دومره تنخواه ورکوي دا د کاناډا په دغه په لیاز باندې ډیره ښه تنخواه ده د نور تنخواهګانو ته کوم ګورو او بیا د دې سره تعالی سکالرشپ او نور مراعات هم درکوي دغه شان دا بل چې کم دی نو دا یارک یونیورسيټي د ټورانټو کې دا دی هم مختلف پروګرامونه دي او مختلف په حساب باندې بیا دا لینک به تاسو کولاو کوي نو دلته دا تاسو بیا کته شي چې کم پروګرامونو کې دی ورکوي ویلیو څه ده ویلیو اپ ټو 10000 پر ایئر دوه کار د لپاره دی چې مونږه لزر کار چې دی هغه ورکو د سکالرشپ په مت کې هاو ټو اپلای څنګه اپلای کولای شي ډیډلاین کم دي دا هر کال که سکال ډیډلاین تری نو بل کال بیا راځي نو دې ته مګورئ تاسو چې سکال ډیډلاین رالو دا دغه تاسو ځان سره سیو کړئ دا لینکس او بیا مختلف کته شي په دې کوم مختلف پروګرامونه او طریقې کار دي دغه شانتي بیا دا سکول له دا همبر
کالج چې کوم دی نو دلته دیو هم مختلف قسمه د دیو انټری لیول ګریجویټ سرټیفیکیټ ګوره دلته سرټیفیکیټ کیږي ډیپلوما کیږي ایڈوانس ډیپلوما سټوډنټ دپاره کنه نو دیو وایي چې لکه په هغه مت کې دی مختلف دغه ورکوي د سکالرشپ will equate to CAD 2000 of students tuition fee over the course of the first خادي وایي چې لکه تاسو نه به کم از کم $2000 چې دي هغه بس تاسو په فیس په مت کې کمیږي بیا دا د انټرنیشنل سټوډنټ دپاره دی دا تاسو ته مو وښو دا بیا لکه دلته چې راځي نو ګوره دا بیا مختلف بیچلر ډیګري سکالرشپ چې کوم دي دا تاسو کتای شئ چې 4000 دا دغه چې دا چاله ورکوي چې 95 نه ایوریج ښیي او دغه شانتې چې 94 پورې نو دومره سکالرشپ او دا نو دا هم مختلف طریقې کار به هلته لیکلي چې لکه څنګه دی تاسو اپلای کولی شئ او طریقې کار یې څه دی دغه شانتې دا بله یونیورسټي ده دا د سایمن فریزر یونیورسټي دا دلته تاسو کتای شئ نو دا د دې دا لینک ما کولاو کو نو دلته هم دا چې دی نو دا لکه های سکول نه پس چې کوم راځي نو دا د انډر ګریجویټ لپاره دی انټرنیشنل سټوډنټس دا ګوره تاسو کتای شئ دا انټرنیشنل سټوډنټس کمینګ فرام های سکول فار فال 2021 کنه نو دلته دی سکالرشپ مختلف ورکې دا غي بیا کرایټیریا څه دا دی اوس وای چې دا اوپن دی دا غي د لپاره او دا ایوارډ یا دغه چې کم دی دی وای چې مونږ د 5000 پورې دا ورکې او دا د اپلیکیشن پیریډ فار فال کنه 2021 نو دا اپلای نو نو دا لکه مختلف قسمه پروګرامونه دي او مختلف دغه بیا ایوارډونه یا سکالرشپ دي نو دا لینکس به ټول په ډسکرپشن کې ورکم ځینې دای چې تاسو سره فاینانشل ایډ په مت کې تاسو سره مدد کوي ځینې دای چې په هغه کې تاسو ته فول اسسټنټ درکوي لکه پورا درته سکالرشپ ملاويږي ځینې دای چې تاسو پارشلی لګ ډیره خرچه به تاسو کوی نور باغ درکوي نو مختلف پروګرامونه دي مختلف قسمه برسریان یا ایوارډونه یا سکالرشپ دي او په مختلف لیولو باندې ما تاسو ته خو انده تاسو خپل قلاره سرچ کولای شئ او کته شئ او د ملګرو سره هم شریکولای ملګرو ډیمو تاسو وکړه په دې کې ما تاسو د مختلف کالجونو یونیورسيټانو ویب سټ وخو او دا مې درته هم خودل چې په کومه کټګوریز کې هغه دا سکالرشپ ورکوي هغه انډر ګریجویټ دی ګریجویټ پوسټ ګریجویټ ایون دا چې پوسټ ډاک کم پروګرامونه چې دی په هغه کې دیو دا سکالرشپ ورکوي او بیا په مختلف لیولو باندې لکه انټری لیول باندې او دا غینه پس بیا ستا په جی پی ای باندې یا په بیسټ دغه باندې پرفارمنس باندې نو دا مختلف قسمه ایوارډونه د خپل پروګرام مطابق تاسو سرچ کولای شئ دا لینکس به ټول په ډسکرپشن کې ورکم تاسو خپه قلاره کتای شئ چې کوم تاسو پروګرامونه خوښي کوم تر راتلل غواړي په هغه کې تاسو داخله کولای شئ او ټول ډسکرپشن چې دی یا ټول طریقې کار چې دی د هغه په دغه ویب سټ کې لیکلی نو په هغه تاسو فالو کولای شئ او د سکالرشپ دپاره بیا اپلای کولای شئ زه به دلته یو بل خاص هم وکړم هغه ملګري چې څوک لکه دا ویډیو د چا د کار نه نو په کار ده چې نور ملګرو سره دا شریکه کړي هغه کسان چې راتله غواړي او د مالی تعاون ورته ضرورت نو په کار ده چې د هغو هم څه نه څه ښېګړه وشي د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان